دونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ 30 د مارچ کال 2015 د روژې مبارکې 30 سره سمون لري. ستاسو چوپړ کې حاضر یم. د جهادي سپو د خبرونو ترڅنګ ستاسو پښتون تبصرو او همدارنګي یو یا دوه نړیوال خبرونه هم در سره شریکوم. لومړی څه د ارسله مخه یو ورور په نامه د خاغلی نوري راته لیکي دي چې وروره اول خبرونه د افغانستان وایه بیا ورپسې د نور وایه. زبدي ورور ته دا وایم چې د جهادي سپو د خبرونه چې د کوزي پښتونخوا او د بلوچستان دي د افغانستان خبرونه دي. دا زموږ وجود دی، دا زموږ حصہ ده، دا زموږ خاوره ده او د خپل خاورې په حق خبرې کو او دی باندې ایمان لرو چې دا خوره به برته زمون سره یو ځای کیږي. نو په دې کې شک او تاسو چې کله یو انسان مریضي که کمیسه د انسان خوږی کلاس خوږی که خپه خوږی که سترګه کسر، نو تاسو اوله کې د روغ سترګې یا د روغ لاس یا روغ خپې غم نه خورئ، د خوږی خپې د خوږی لاس خوږی سترګې غم خورئ، ځکه هلته درد دی، هلته مرهم پټۍ ته ضرورتي. نو زمونږ دا وجود چې دی د وجود یوه حصه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان چې دا نارامه ده، ناروغه ده، د خبرونه اول دي، دا زمونږ د خاورې د ناروغې حصې خبرونه دي. نو دا د افغانستان خبرونه دي. افغانستان ژوند او حیات دا ټول د سره ربط لري. په دې اساس دا مو وایي چې دا د افغانستان خبرونه نه دي. رازم د جهادي سپو خبرونه ته په 30 د مارچ د شپې د خوانه جنوبي پنجاب کې حملات جدري غازی خان کې شو که یاد شي پرون شپه دا خبر ما تاسو ته تیر ک چې په تونسه شریف کې جنگي پوسټې باندې برید شوی دی، جنگ لا روان دی او نتایج نه دی راغلي. نو نن دغه نتیجه لا سره غلې د پاغه کې ویل شوی چې 3 عسكر وژل شوی دي، یو ګن شمیر پکې ټاپیان شوی دي او مجاهدینو ته پکې کم زیان نه دی رسیدلی. ځکه دا عملیات پرون یعنی 30 د مارچ د شپې نا وخت شروع شوی و. نو د لپاره موږ سره د هغه وضاحتونه موجود نو. پامدارنګي په 30 د مارچ شپې 9 بجې لکی مروت خار ولسوالۍ کې منجو والا اجګل وانډې په سیمه باندې مجاهدینو د پوز په هغه سلور موټریز کاروان باندې حمله کړې ده چې دغه باندې د راکټو پیکا لیزرو او د نورو دغه باندې حمله وکړه. موټرونه بشپړ ویجاړ کړل شول. جګړې نیم ساعت دوام وکړ. دښمن ته مرګ اوخته ده او خپل وسایل شاته پریخي دي. همدارنګه په 30 د مارچ د شپې 9:30 بجې ټانک ولایت او د ټانک خاص ولسوالۍ په سرخارکۍ په صابر آباد چوکۍ د لیزر ټوپک په برید کې عسكر وژل شوی دی او بل عسكر ژوبل کړل شوی دی. همدارنګه په 30 د مارچ جنوبي وزیرستان شکتوی ولسوالۍ بنګشخیل سیمه کې مجاهدینو برید کړی دی، عسكر ژوبل کړی دی او دغه امنیتي وسایل او بل خصوص امنیتي کمرې ویجاړ کړل دي. همدارنګه د 30 د مارچ سوات ولایت کابل ولسوالۍ کالا کلی په د کالا کلی په د امن کمیټې مشر سکندر خان په هدفي برید کې وژل دی، ځکه په د باندې د اتهامو چې د مجاهدینو راپور ورکاوه او په این حال کې د ډیرو مجاهدینو د وژنې سبب هم ګرځیدل. په لحاظه دا دوی ټارګټ کو د مېځي یوړ. 30 د مارچ ولایت پشین ولسوالی خاص پشین مجاهدینو د پولیس لاین په دغه کې د چیرته چې د سی ټی ډي افس او دفتر هم موجود دی د لاسي بمونو په وسیله باندې برید وکړ، ځاني او مالی تاوان وراړولې دي. همدارنګه په 30 د مارچ شمالي وزیرستان میرعلی ولسوالی د خوشحال نتانی سیمه کې مجاهدینو په نظامی قطار چې 2 ټانکونه او 4 پوزي موټر پکې د سپکو او درنو وسلو په ذریعہ حمله وکړه. موټرونه ویجاړ کړل او مالی او ځاني تاوان وراړولې دي. همدارنګه په 30 د مارچ د کورمې ولایت صدی ولسوالۍ مجاهدینو په یو مخبر باندې چې خادم ولد محمد صادق نومیده او 15 ورځې مخکې نیول شوی او تر اوسه د تحقیق لاندې بیا محکمې او د محکمې د حکم لاندې د مجرم ثابت شو او د قتل او د اعدام حکم صادر شو او په خپل جزا باندې ورسول شو.
اوس راځم د ستاسو قدرمندو ورونو پښتنو ته کوشش کوم چې ژر د دې پښتنو ځوابونه وشم ویلې. حسن افغان الکو ورور دا پښتنه کړی دا چې مسلمانان ولی دومره بی غیرته او ولی دومره بی وزله شوي دي، او دا پښتنه ډیر دوستانو متعدد ځلې مانه کړی و، مې جواب نو ورکړی. نن چې دا حسن افغان الکو ورور دا دغه وکړ نو ما وغوښتل چې د باندې ولن غوندې نظر تاسو ته وړاندې کوم. د مسلمانانو د بی وزلۍ او د بی غیرتۍ علت عوامل 3 پوینټ دي چې د تاریخي نقطې نظر نه تاسو کتل چې کله اسلام مسلمانانو د دین ترڅنګ د عصري علومو ته ساينس ته هم مخه درلودله او هغې ته کار کوو، اسلام مخ په اوجو او لوی امپراتورګانې د اسلام جوړې شولې. د الجبر بنیاد په اسلامي نړۍ کې کېښودل شو، د فیزیک بنیاد په اسلامي نړۍ کې کېښودل شوی، د کیمیا بنیاد په اسلامي نړۍ کې کېښودل شوی دی. په ډېرو علومو کې د هندسي علومو دغه په اسلامي نړۍ کې کېښودل شوی دی. او داسې وختو چې د غربي نړۍ خلک به بغداد ته راتلل او تعلیم به کوو او چې اروپا ته به راتلل، لکه نن سبا چې موږ په افغانستان او پاکستان او هندوستان کې ګورو چې پروفیسر فلانه آکسفورد یونیورسيټي ګریجویټ، یعنی د هغې ځینه خلاص شوی آکسفورد یونیورسيټي نه ټاپ دی. هغه وخت کې د بغداد یونیورسيټي داسې وه لکه د آکسفورد یونیورسيټي، نو اروپایانو به په دې افتخار کوو چې په بغداد کې دوی درس ویلی دی. نو بغداد دومره مخکې تللی و، هلته علم و فن او فنونو. مګر هم کله چې مسلمانان د علم نه لرې شول او غربي نړۍ په دې کې رخنه وکړله او دوی د دین او د تعلیم نه دواړو نه لرې کړل. د تعلیم او دین نه څنګه لرې کړل؟ په دین کې ورته خرافات ور معرفي کړل، ور دننه کړل او د دین نه خپل د اصلي دین نه چې دا او هغې نه لرې کړل او باعث دې شو. نو د دین نه لرې کېدل یو عامل دی چې اصلي دین چې هغه کوم یو موږ تاسو د تعلیم لاره ښیي، د علم او د فهم او د قوت او د طاقت د هغه نه لرې کړل. بل تعلیم نه دوی لرې کړل. کله تعلیم نه دوی لرې شول، دوی په عیش و عشرتو په دغې باندې مخه کړله، یعنی دنیا خواته مخه کړله. همدغه عوامل شو چې لوی امپراتورګانې زموږ تاسو سقوط وکړ. فرضاً د عثماني امپراتوري د سقوط عامل همدا و چې دوی د علم نه لرې شول، د خلکو نه لرې شول، د دین نه لرې شول او اروپایي ټولنې په دې کې د خپل د ښځو په ذریعه باندې لارې پیدا کړلې. اروپایي شهزادګانو سره د دوی ودونه وشول او په نهایت کې د اسلامي نړۍ د قوت د کمیدو باعث شو. اوس اسلامي نړۍ چې دومره بې عزت او بې غیرت او بې وسله شوې ده، علت همدا دی چې دوی هغه علوم و فنون ته چې باید لازمه لاس درلودی دی لاسرسی نه لري، دوی د ساينس نه لري دي. او څومره چې تاسو د علوم ساينسي نه لري کېږئ او تاسو ټینګار فرضاً زموږ اسلامي امارت کې ورونه په دې ټینګار کې چې صرف مدرسې، موږ نه وایو چې مدرسې دي نه، خو علوم دي عصري دي باید ورسره، ځکه دا د غربي نړۍ غوښتنه ده چې یو خو دغه کم تنګ غوندې اسلامي نظر چې دی چې دوی وړاندې کوي، یو دا دوی غواړي چې دا وسي په همدغه تنګناو په دې تیاره کې دوی روان وسي. بله خبره دا ده چې دوی د هغه اسلامي د اصلي علومو اصولو نه چې قرآن ورکړي کوم چې اروپایانو غلا کړل او ځانونه یې ودرول، هغې نه دوی لرې وسي او د ساینس نه لرې وسي، نو دوی به همیش ځپل کېږي. ځکه دوی سره به وسله نه وي، دوی سره به اصله دنیا روانه د ټکنالوژي او د کوم خواته هماغه علت دی چې ګواښ در باندې کوي راځي او تا پر ځایي، تا د ده نه لرې ساتي. تا په اوس فرضاً اکثرا علما په دې فکر کې دغه دی نظر دی چې تعلیم په اسلام کې ممانعت نه لري، اما تنګ نظری چې څوک د اسلامي دغه په تور تیارو کې دي هغه دا وایي چې نه دا جایز نه دی، ښځه په کور کې نه دروازه ور په خپل فکه او بعضې خو ډېر نهایت چټیات هم وایي چې ډوډۍ ورکو دا وکړو دا شی وکړه. دا نهایتا هغه پسرفتګي او ټیټواله د ذهن ښیي. دا قرآن او سنت دا درس نه ورکوي، هغه بالکل دا درس نه ورکوي. موږ تاسو باید قرآن ته رجوع وکړو او قرآن موږ تاسو بیرته هماغه حکمت دغه راکوي لپاره دی چې قرآن کې ساینس او ټول موجود دی. د ده نه لرې کېدل باعث تباهي ده. مسلم ورور وایي چې د ټرمپ اقتصادي پالیسي په څه معنا ده؟ وزارتونه یعنی تعلیم تربیه وزارت ختم کړ، بعضې موسسات نور ختم کړ، نړیوالې مرستې بندې کړلې. د ټرمپ د اقتصادي دغه برنامې نه خبر مطلب هم دا دی
چې دی هغه بېځایه مصرفونه چې دي هغه باید محدود کړي. نړیوالو کې چې دی په کم رقم خپل لاسونه خپې غځولي او پیسې تقسیموي هغه باید دی بند کړي. دی خپله جی ډي پي یعنې ټوله د دوی هغه ثبوت د امریکې چې دی 20 ټریلیونه دی اما دی قرض 15 تر 20 ټریلیونه دی. نو قرض نهایت زیات شوی دی. دی غواړي د قرضونه کم کړي، دی غواړي چې دغه مصارف خپل کم کړي. په عین حال کې دوی په نړیواله سطح باندې ډېر مرستې ورکولې، دغه مرستې دوی کمې کړي. نو د ټرمپ اقتصادي پالیسي همدا ده چې بیرته یو ځل بیا خپل صنعت قوي کړي، خپل په خپو باندې ودرېږي، په بهرني مواد چې دوی کوم وطن ته ننوځي په هغې جګ ټکس ولګوي چې هغه لاړ نه شي، چې دوی خپل تولید زیات شي. بل دا دی چې هغه پیسې چې دوی ویشلې په نړۍ کې هغه ویشل کم کړي. بل دا دی چې دوی هغه نظامي مصارف چې نړۍ کې هغه کم کړي. کله چې دغه ټول دوی کم کړي نو د دې هغه بیرته به پیسې به راټولې شي. کله چې تاسو عاید 15 روپۍ او مصرف هم 10 روپۍ، تاسو هېڅکله په خپل نشئ ودرېدلی. تاسو هغه وخت کولی شئ د بېځایه مصارف خپل بند کړئ او خپل مصارف راټول کړئ، تولید هم زیات کړئ چې عاید زیات شي مصرف کم شي. یعنې 15 روپۍ که عاید او 10 روپۍ مصرفو، عاید باید 10 روپۍ شي، مصرف باید 15 روپۍ شي، تاسو په خپو ودرېږئ. دا هدف دی چې خپل نظام غواړي دا کړي. عتیق الله ورور وایي دا دغه د امریکا د سفارت او د وزارت صحیح د په دیوال باندې د لیکونه چې پاکې شوي وي. وروره دا دومره غټه خبره نه ده. کابل کې یا د حکومتونه هر وخت د دیوالونه رنګوي او دا هغې په خپل اعلامیه کې مې ویلې چې دا د هر کال نارمل دغه دی چې د حمل په میاشت کې هغه دیوالونه په ژمي کې چې باران او دې دغه کړي هغه بیرته دوباره رنګېږي او کوم ځای کې شعارونه یې هغه پاکېږي، بیرته شعارونه لیکل کېږي. نو دا شعارونه دایمي نه دي پاک شوي، دا بیرته بعضې لیکل شروع کړل او نور لیکل به هم شروع کوي او دا تاسو به وګورئ چې بیرته به ولیکل شي. هسې د دښمنانو یې دنه غوغا جوړه کړې چې دا کلمې د امریکایانو لپاره پاکې کړې و، هغې لپاره د هېچا لپاره نه دي پاکې شوي. دا نارمل روټین دی. پروسه کالم دا کار شو، وړم کالم شو او دا کار به په آینده کې هم کېږي. عبدالکبیر ورور چې پرون پښتنه ویلې پښتنه مې کړې او پښتنه نه ولیکلې، ما نه وغوښتل چې خپل پښتنه راته ولیکي. نه چې پښتنه راته لیکلې دا پښتنه ګونګه ده، واضح نه ده. زه به تاسو ته ولولم، تاسو دوستان خپله ورته متوجه شي چې دې ورور لیکل واضح نه دي، خو زه به کوشش وکړم چې جواب ورکړم. تاسو کله ناکله ضد و نقیص خبرې کوئ. کله وایي طالبان چې ښوونځي خلاصون یا نگران نظام مسله حل نشي، نړیوال طالبان ختم کیږي. تاسو ورونه د دې جملې نه څه شی معنی اخلئ؟ ما خو ترې نه څه وانه اخیستل. تاسو کله ناکله ضد و نقیص خبرې کوئ. درست دی، زه ضد و نقیص خبرې کوم، هغه به زه حل کړم تاسو ته. کله وایي طالبان چې ښوونځي خلاصون یا نگران نظام مسله حل نشي، نړیوال طالبان ختم کیږي. ګورئ وروره، تاسو که پوښتنه کوئ سمې ولیکئ چې هغې نه افاده وشي. د دې جملې نه زه فکر کوم چې ما 2 ځلې ولوستله، دوستان به پوه شوي دې نه افاده نشي کېدلی. بله خوا وایي چې طالبان که بدلون راځي راته ووایه چې زما شک لرې شي. دا جمله دې پوره نه ده وروره. نو زه به دا ووایم چې ستا مثلا مطلب په دې پوښتنه کې څه و، زه پرې دننه پوه شوی یم. ګرچې الفاظونه که لیکنو کې بالکل ابهام دی، غلط دی، درست هم نه لیکل. دا ما دوستان ته ولوستل، دوستان دا دی او به او چې کوم لفظ په لفظ لیکلی دا ما تاسو ته ولوسته. خو دی مطلب دا دی چې زه ضد و نقیص خبرې کوم کله وایم چې د ښوونځي که خلاص نشي، که نگران نظام حالت سم نشي، نو دا نظام به ختم شي. او بل خواته دا وایم که چې په طالبانو کې بدلون را روان دی. دی وایي چې یو خانه ته وایي که دا نظام جوړ نشي بدلون راځي، بل خانه وایي چې بدلون را روان دی. زه به د دې وضاحت وکړم چې د ورور ذهن په ځای شي. ما دا خبر کړې ده که اسلامي امارات قانون اساسي ورنکي، لویه جرګه راونه بلي، ملت ته رجوع ونه کړي، نگران حکومت د حالت نه ځان ونه باسي او د ښوونځیو مسله حل نه کړي، د ملت او د نړۍ فاصله زیاتېږي، نو مجبور دی چې دا نظام راپرځول کېږي. دا زما خبره همیشه ده. څومره برنامې زما وګورئ، نړیواله سطح باندې ټوله کې دا خبره ما کړې ده. بله خوا ما دا خبر کړی چې طالبانو کې بدلون را روان دی. بدلون په همدغې را روان دی که چېرته دوی دغه حالت سم کې بدلون نه راځي، دوی به همداسې د ادامه ورکړي او نظام به قوي شي او ادامه به پیدا کړي.
کدی دغه بدلونونه ونه کړل چې خوندزي خوشي کی قانون اساسي ورکی نظام حالت د نگران حالت نه وباسي خزو حقوق سم نکی کدی داونه کی نو بدلون د خپل نظام د نن را روان دي نظام بدلیږي او بل نظام بچ راځي دا کارونه بسامي هیله ده چې اوس تاسو په خبره پوه شئ وسی او دا خبره ما بار بار کړې ده او دا بیا مم تکرار کړه خو تاسو چې کله پس لدی خپل پښتنه لیکي یو ځل خپل لولي چې داغه نه تاسو پښتنه او برداشت نه او چتول شي دا خو چې تاسو سلی کړو ما دوستانو په مخ کې ولوستل قضاوت د تاسو په لاس کې دی په عین حال کې ورونو ضیاء الرحمن سیلاب صاحب روح الله حیران لوی افغانستان عتیق الله میوان افغان ورور عرفات صافی ارمان ورور او حبیب الله ملکی د زما د تکلیف نه خبر شوی دی د دعای راته کړی ده الله دې تاسو دعاګانې قبول کړي خوشینی اظهار کړی ده چې دې خبر نو او چې دا شول دعا راته کوي په زمين کې حبیب الله ملکی ورور دا پختنم کړی چې د خلیفہ صاحب استعفا قبول شوی د کراچي ورور د جواب ډیر وختي ما ور کړی او تیرا درې سلوره د مخ کې چې هغه استعفا نه وکړي او نه استعفا قبول شوی ده هغه خپل په کرسي باندې د خصوم دومره دی چې په پکتیا کې دی مګم استعفا نه دا ور کړی او دا خبره غلطه و د دغه په حق له د بین‌المللي مسایلو په حق له د روسي او د امریکای ترمن د یوکرين په سر دویمه ناسا په عربستان سعودي کې شروع شوې ده او کو دې فکر کوي چې دا ځینې به دا مسله دی دومره نږدې کې چې به د یو معاهده او قرارداد لیکلو ته سره ورسیږي په عین حال کې په نړیواله سطح باندې زلمی خلیزاد ویلي چې پاکستان پوز له ناکامۍ سره مخ دی او خپل هیواد یې د تباهۍ په نور روان کړی دی دا دوی خبره بل خبره د نړیوال د افغانستان په سطح باندې د پیشرفت او د ترقۍ په مسله کې ده چې سکهال د راپور په اساس د تیر کال رئیس په د تیر یو کال کې 58 د اوبو بندونه جوړ شوي دي او د اوبو مهار شوي دي چې دا یو دوی لوی لاسته راوړنه ده په شل کاله کې امریکایانو او دغه نظام دغه کار و نشو کولای اسلامي امارات دا کار کړی دي د دورته مبارکي وایم د لا بریا او د وسایي غوښتنه د رب العزت نه کوم او خدای وکړي چې الله دې دوی ته نور هم همت ورکړي چې داسې بندونه پروسه کالي 58 جوړ کړی دي سکاله دی یو 150 نور جوړ کی چې ورو دا بندونه د اوبو مهار شي افغانستان د وچکالۍ نه د دن خلاص شي دا به ډېر لوی کار وشي او د دې بابت کې د رب العزت نه دوی ته کامیابی غواړم هیله ده چې برنامه وګوري خوښه کې دوستانو سره شریکه کوي تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علينا الا البلاغ